چې یو سړی و خړې ساتلی نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله. چېرته سره چلوله پټو ته نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو خیال یې وکړه چې هلکه ستا نور څوک دي خو یو ته یو دی دا خر دی او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي نو دا داسې ښه مری ده راشه دې خر ته یې په غاړه کې واچو. نا ملغلره خر ته په غاړه کې واچو. چېرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفو دا خو ملغلره ده او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده. دا خر والا ته پته نشته چې دا د 100 روپو ملغلره ده. ورته کاکا دا مری خرڅی نه؟ نو خر والا ورته وایي چې ولې نه خرڅوم؟ وی په سوی ورکړې وی خو چې څه دې راکړه. هغه ورته یو 10 روپۍ راایستي دي. نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خره کېده. 10 روپۍ چې خره والا کتلي دي لیونی شوی دی او 10 مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه هغه سړي له یې ورکړه او اوس په یو منډه روان دی چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نه شي چې نه عالمه. جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 100 روپو ملغلره ده او خروالا ځان له په منډه روان. جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه. ډېر په قدر او په عزت لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو دپاره یې څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ کړي. څه زمانه پس بادشاه ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یې واخلي. اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی داسې بند دي چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر ته راشي او د خپله یې پرانیستی شي او داسې وازه خپله ونیسي نو چې څاڅکی پکې راوغورځېږي که یو څاڅکي باندې دا سپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه نو هغې کې کال پس دا یو څاڅکي نه یو ملغلره پیدا شي. د هغې یو قیمت بیا لکونه روپۍ او که دې سپی حرس وکړو او خوله یې وازه نیولې وه دویم څاڅکي ته نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي خو د دواړو قیمت د هغه یو عمرنۍ وي. نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصان پر نشد کاسه چشم حریصان پر نشد کاسه دفقانع نشد پر در نشد. وای د انسان دا سترګې دي دام د حرس نه ډکي و چې لږ شه راشي ورپسې نور دی چې نور راشي ورپسې نور دی تا صدف قانع نشد پر در نشد. لکه هغه سپی چې دویم څاڅکي ته خوله وازه نیولې ولري نو قیمت یې کم شي. زما عزیزانو بادشاه وي چې ما ته ملغلره په کار ده خو هغه ملغلره په کار ده چې کومه کال پس په سپی کې یوه وځي. دې جوهري ووایي چې ما سره شته منډه کړې ده او بکس راغستی دی چې پرانیستی ده چې ګوري ملغلره 2 ټوکړې پرته وه ماته. دې جوهري ورته ووایي چې بیړه دې تباه شه. د خره په غاړه کې خروالا اچولې وي نو نه ماتېدې او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته ملغلره ورته وایي چې زما بیړه مه تباه کوه جوهري بیړه ستا تباه شه.
خروالا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خروالا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده. یعنې زه بیا خر ته غاړه کې نه اچوم. نو مې اوس ما ته ولې شوې؟ ما ته ځکه شوم چې زړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلوم و او په دومره سپک قیمت دې واغستم په 10 روپۍ. که خروالا زه د خره غاړه کې وم خو هغه ته زما قیمت نه و معلوم. تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست. اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پرېوت. امیر بچو کی د رسول الله نه رستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکې نه مهاجر راغلی یې تاسو څه کار دی؟ امیر به زمون دی د مدینه د خلق. جګړه وا بیا ویل من امیر و منکم امیر. یو امیر به د مکې وي او د خلق وي او یو به د مدینې د خلق وي. ابو بکر صدیق پاسې دی غوږ کېږدئ یو حدیث واورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث واورئ. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمة من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریشو نه وي. نو اے اهل مدینه تاسو قریش نه یې. یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ویلي هغه والله قال رسول الله هكذا. دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسېده او ویلي چې پیغمبر ویلي دي چې امام به د قریشو نه وي. نو ابو بکر په قریشو کې تا نه لوی اوچت به بل څوک لاس یې ورکړو د هغه په لاس یې بیا یو څو صحابه وو او د ډېرو د بوټي لاندې ناست وو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیا صدیق اکبر امیر شو. چې امیر شو عزیزان رالو سماش صادرونه پوګه چولی بازار ته روان. عمر فاروق ورته چرته ځي؟ وې دا صادره خرڅو ما چې بال بچ لکه سوړه والا. هغه ورته چې خاموش شو د تمام عربو. اوس صادره څنګه خرڅه په بازار؟ ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ لا روټای پیدا کول په خپل ځای. روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوته بیت المال ته بوته او پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر کړ. پاوړ امیر المؤمنین دغه ته وایي. بیا ورته ښځه وایي چې انار ته مې کېږي. وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم اوړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا اوړه بچ کړه دا به خرڅ کړم تاله به پې انار وم. اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړی ابو بکر له ورکړه هغه یوړه واپس بیت المال کې داخل کړه. ماښام کور ته راغی وی انار وی دیدي انار خو لا څه کوې ستا اوړه مې بیت المال کې داخل کړه او آډر مې وکړو چې دې نه بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوړه رالېږي. معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټه هم ګزاره کولی. نظام اسلام دې ته وایي. قرآن کریم نسخه وه د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه د اوسۍ په سرمن لیکلی شوې وه د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغې لیکلی شوې وه. دا نسخه د سردار کونین نه وروستو د قرآن پرته وه. یو غزا وشوه پکې ډېر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کړو
او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کیږي اسنه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله، په خدای مې قسمی که زه هغه کار وکم چې کوم کار پیغمبر نه پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه، نو زه هغه کار څنګه وکم چې کوم پیغمبر نه کړی. دې ته وایي نظام اسلام، چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړی، نو زه ورته نه لاس کوم. بیا ورته ابوبکر وایي چې بچیه زه چې مړ شم نو دا د بیت المال 15 سیزونه دي زما په کور کې، دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا، ستور کې جمع کا. زه چې مړ شم د بیت المال شی زما په کور کې حرام دی، ځکه چې خدمت به منقطع شي. چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي. څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه دپاره حرام. دا دې ته وایي نظام اسلام. د نه وروستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر شو. چې امیر شو څو ورځې تېرې شوې، باغ کې ناست دی کمیس ته ټاکی ګنډي. د مصر سفیر راغی، تپوس یې وکړه چې این خلیفة الاسلام، د اسلام امیر چېرته؟ خلک ورته دي نه مخامخ د کجورو د پاڼو په پوزي ناست دی او کمیس ته ټاکی ګنډي. چې دی ورغی عمر فاروق ورته داسې وکتل، خو چې ویې کتل نو هغه باندې لړزه ولګېده، با سفیر لړزه ولګېده. عمر فاروق ورته ویل تعال لا تخف، راشه یریږه مه. ولې؟ ورته زه سفیر یم صاحب، دا کاغذات مې راوړي دي، ویل ورسپم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامته په تنزل کې کوي. ناس په ځمکه کمیس ته ټاکی ګنډې او د سترګو روغ دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه خالي په کتو. اوس مونږ ته چې څوک وګوري لړزه به پرې راشي. مونږ خو داسې څیزونه یو لکه یو درې څلورې جړاګان، نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلک شوکې کوي لارې شوکوي، دا مونږ څه بلا والي. نو یو درې چې دی په جوارو کې پټ ناست دي او یو یې په لار کې کینولی چې څوک راشي 13-19 مونږ ته آواز وکړه بدر به شوبې شو کوو. په دې کې یو خروالا پې راغلی کولال او لوښي خرڅ کړي او لښته ورسره وه. چې راغی دا اجړه ورته وایي چې کولال کاکا ویې ودرېږه. ویې ولې؟ ویې مونږ غلی یو لاړ شو که هغه چې خبرې اورېدل چې وایي دا خو اجړه دی، بس هغه د خره لښته خو ورسره وه که نه چې تړاک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه. منډې کې هغه نورو اجړاګانو ته یې اواز کوي خورې راوځئ. هغې ویل څه دې وکړل؟ ویې پېژندو. مونږ یې پېژندلي یو، تاسو پوه شوئ؟ مونږ یې پېژندلي یو. مونږ سترګو ته هم چې څوک وګوري نو پې لړزه به ولګي. دې ته وایي نظام اسلام، دې ته وایي نظام اسلام. یو ښځه راله او شکایت یې وکړ چې عمره ډېر فرق عمر فاروق ورسره پاڅېدو لاړې نه وه. نظام اسلام درته خیر په منبر ولاړ دی خطبه وایي. یو غلام را پاڅېدو د ګریوان نه یې ونیو منبر نه لاندې راسي
ورتلولي بچیا ودا د پیغمبر منبر دې ته په دې خطبه نشوي په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف ته ظالم یې وی چې ولې وی په مال غنیمت کې صادرې راغلې وي مام تی کمیس جوړ کړی او تام تی جوړ کړی زما کمیس لنډ دی او ستا اوږد دی معلومیږي دا چې تا ځان له 2 صادرې ساتلې نو تا امیر المؤمنین نه ته ظالم یې حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی راوغوښتو چې بچیه زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی پلاره ما یو خپل څادرم تاله درکړ چې غلام ته دا خبره وکړه ورته زو سخی د منبر ته خطبه شروع دیتا وی نظام اسلام تب د نظام اسلام په ملک یو سپی ته وای چې دی خوراش یو بابو ته وای جواب بابو صاحب دی خوراش بابوگان اکثر چشمی داسې کیږي په دې دې خوا راشه چپړاسي څنګه ده څوک دی بابو صاحب لږ بار راشي خو به وایي ویلی شي نظام اسلام دیتا ہوئی چا امیر المومنین تا ہوئی جو عمر فاروق دے فرش ومنڈا والا معصوم غیق کے ورتلو عمرہ پدین پویا کا چې دا قرآن یوازې زمونږ دپاره قانون دی او که ستا هم دی عمر فاروق ورتل دا هر چا دپاره دی هر چا دپاره هر چا دپاره دی زما دا غیږ کې ستا امانت دی ستا زوی ما سره زنا کړې دا د هغې نه پیدا وی چې ښه یم وی زه بیبي په مخه دی کور ته راغی زوی د سر نه راونیو دیوال سره ډغرې وړ او جلاد روختو و زما قانون داده د قرآن چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوړې ووهئ لګوي جرګې والې چې عمره ستا دا زوی خوښ ورته راغی او زوی د سر نه راونیو دیوال سره ډغرې وړ او جلاد یې راوغوښتو وی زما قانون دا دی د قرآن چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوړې ووهئ لګوي
जर्गीवाल चो मरस्तादा जुई कुरान ढेर मजेदार लुली खुदाए द पारा माफी कहा उमर फारूक वर्तवे द कौम बची में चरे माफ करी ने दी अल्लाह का जुई माफ कमा अमीरुल मोमिनीन वर्तवलार दे जुई सल दुरे लगाओ कुछ सलमा दुराए उला गोल रो और दे दो लगते ठकोले रागे पदे मखे और तलासुआ वल बचिया कतमर्श्वे मुंगा खाखरे नुस्ता मुलाकात बजनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरोश दाद दुरू वहली जख्मुना वर्तो खाया और तो जे पैगंबर ताजिकम कुरान प्रेखो उमर पिदा से अमल करे छिप कूड़ रागलम नु सरफे नकड़ा लगता छतेर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन देता हुई निजाम देता निजाम इस्लाम शमल ठोल दगलूडी पुदे तरो सयो गल नलास मल ठोल द जिना दी पुदे तरो सयो जिनाकार संसार नश मल ठोल द शराबियानो दी पुदे मल ठोल द शराबियानो दी पुदे यो शराबी पर दुरो न वाले देता हुई निजाम यो बदहाल जोड़ निजाम इस्लाम और निजाम इस्लाम और निजाम इस्लाम के दखल कोड़ो दखली न बूटो कलीजियान खलकुल टिकले दा निजाम इस्लाम देश दा निजाम इस्लाम उमर दमर्ग नरुस्तो उस्मान जिन्नुरैन खलीफा उस्मान खलीफा साजिश वर्ता जोड़ पकोर के बंश फौज और पुलिस सौदा और तराला सूकू मणिकू तुरी के चलो अमीरुल मोमिनीन उस्मान जिन्नुरैन और तोवे चिकमकार पैगंबर ने देखड़े जनक जमान जान दिलार शी खुद दी जान दे बची और के नास तो रुस्तो न पे हमला और
قرآن لستا اور اس تو نے پتبرو والو فسیکفیکہم اللہ دا آیاتی ویو دا سر مازغے پا قرآن ور پریوان زمازیزانو دیتا ہوئی نظام اسلام دیتا ہوئی نظام اسلام دا عثمان دا عثمان سڑے والا راگے پیغمبر را لے گلے میں یومن شاد میں پکار کینا بچہ کینا قافلہ رالا دا 200 خان ساروان چیوی دی سڑی لمن شاد ورکا پیغمبر را لے گلے ساروان اور تیجی من شاد چی دبار نا کم شین یو انڈے سپکو یو درن بیا پوخ بار نا بٹھنگی عثمان زندورین اور توی چی دے سڑیلا بمن شاد خامخا ورکو او کبار نا ٹھنگی گی نو بیا ټول بار والا ورکا ساروان ورتوی چیزی دا بار بده وڑی چنگا دوخ بار پر سڑے نشی وڑے ویوخم ورکا اوخ بیئے ویجی دا اوخدار سے دے چھ دا مخکینو دا 200 نور ورپسیزی او کدا اوخ دا مخین لری شی نو دا نور خان بیازینا وی دا اوخ میں دلا ورکڑے کدا 200 دا دنا بغیر نزی دا ٹولا قافلہ دلا ورکڑے پڑے واغستو وروالے اے مخ کشا بچے پا مخ عثمانی زندورین اخپل ساروان تاوی تلوار والی کے ویجی وی اریدم وی سو اریدم وی اسنگا چی تو سراتوی چی تم ور سرازا وی ولی کتلار شبتا دا نا ساروان ورطوی چه عثمانا تا دا پارا خوب ما غندی نوکران دیر پیداشی خما دا پارا بتا غندی آقا بل پیدانشی دیتا ہوئی نظام اسلام مونگا او نظام اسلام دیکھو اوپر عثمانی زندورین نرستو حضرت علی خلیفہ حضرت علی خلیفہ شو بی بی فاطمہ نا جوڑا ہوا دا امیر المومنین بی بی آنا جوڑا ہوا حضرت عثمان دا حضرت علی آنا راغستے چی بی بی فاطمہ تے ہوا لار کی ملنگ پروت
ملنګ ورته وی علي ته چې دا انار ماله راکړه وی واله ورته داسې نه علم دلې کښېنه دا انار سپین کا دانې ترې وباسه ماله لږې لږې خوله کې راکوه زه ناجوړی چې دا خلاصې شي ویې خورم خوله راله پاکه که بیا لاړ شي ای علي که دومره خدمت کولی شي ډېره ښه ده کینه انار دې وړه ویل ولې نشم کولی کېناستو انار سپینولی شروع لږې لږې ورکوه خلاص شو انار حضرت علی په خپله لمن دغه سړي خوله پاکه ویل بس ویل او بس کور ته لاړو بیبي فاطمې ته وایي وی بیبي تاله مې انار راوړو خوله دې کې کوه ته بېوالې ولار کې یو داسې چل شو بی بی فاطمه وی الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شی راتلو ستا د غریب خېټه کې پرې